د خوشحال چې له مغوله سره په دغه توګه کومې نښتې روانې شوې وې په هغو کې خو دا چې د ده لاس ورباندې لوړ و. بل دغه نښتې په پراخېدو هم وې. د همدغه کال د مارچ په میاشت کې د ده زوی عابد خان پر شاهي لار باندې یرغل وکړ. 15 مغول یې ووژل. د اپریل د میاشتې په سر کې بل زوی عبدالقادر خان هم له عابد خان سره ملګری و چې پر خیر آباد باندې یرغل وروړ. د کلا دروازه یې ماته کړه. تر 100 زیات دښمنان یې ووژل او د غواوو، اوښانو او آسونو په بڼه یې ډېره لویه ولجه ترلاسه کړه. په دغه دوران کې موږ خوشحال وینو چې یوې خواته یې د وړو جنګونو او دښمنانو په ودانیو د اور پورې کولو لړۍ روانه کړې ده، بل لور ته د لښکرو د راغونډولو او له خلکو سره د جرګو کولو په کار لګیا دی. پای پر دښمن باندې د یوه درانه وار کولو دپاره تیاری نیسي او نوښار په نښه کوي. کله چې له خپل 8 زره کسیز لښکره سره د خټکو تر څنګ اپرېدي هم پکې شامل وي، پر نوښار باندې ورځي او د دغه لښکر په مټ د مغولو کلا چې 3 زره مغول او پښتانه دننه پکې موجود وي ویي. نو د حکومت ډېر سپایان وژل کېږي او دوی ته د ولجې په توګه ډېر مال او اسباب په لاس ورځي. لکه وړاندې چې ورته اشاره شوې ده، خوشحال خان له ایمل خان مومند او دریا خان اپرېدي سره لاس یو کړ او د ده درو پښتنو اتلانو په مشرۍ کې یې له اټکه تر کابله پورې مځکه مغول ته سور غور شوه. په دغه پاڅون کې ایمل خان او دریا خان یوازې تورې وهلې. خوشحال توره، قلم او ژبه درې واړه چلول. په ژبه یې د ننګ دپاره د پښتني قبیلو د راپارولو په نوبت بوږنوونکې ویناګانې کولې او له یوې سیمې به ورپسې بلې سیمې ته روان و. د دغسې دور په باب یو ځای وایي: په لاچي په تاتره وګرځېدلم، اوس مې ګخت د اپرېدیو په میدان شي. لکه باز په یوه غره ګرځي بل ته ګوري، بیا زما نظر د سوات په کوهستان شه. په توره یې جنګ کاوه او په قلم یې خپلو جنګي کارنامو ته د حماسې په بڼه د دې دپاره ورکوله چې د راتلونکو پښتنو په ښه به ورشي. خو دلته به دا ویل هم بې ځایه نه وي که ووایو چې د پښتنو په تاریخ کې چې د تورې او قلم خاوند بلل شوی دی، نو د ده دغه کردار له دغه پاڅون سره نه دی پیل شوی. د قلم د چلولو پیل خو دی وایي چې ما په 20 کلنۍ کې کړی دی، خو توره یې لکه وړاندې چې ویل شوي دي د 14 کلو په عمر کې پورته کړې وه او په خپل ژوند کې یې په قول د افضل خان تر 100 په زیاتو جنګونو کې برخه اخیستې وه. خو هغه وخت د تورې او قلم میدانونه سره بیل وو. اوس په دې ملي پاڅون کې دا وشول چې توره او قلم یې لاس سره ورکړ. دلته له موږ سره دومره وخت نشته چې د دغو دوو وسلو غبرګ کردار پکې پراخه توګه وڅېړو. که سرسري کتنه ورته کوو نو تر توره پورته کولو مخکې د ده د بند ورځې او شپې راځي. د ده له دغې نوې مګر ترخې تجربې څخه رازېږېدلې شاعري که موږ په ژور نظر وګورو، دا د عالمي ادب د زندان نامو یوه ډېره په زړه پورې بېلګه ده. په دغه شاعري کې چې د وطن کومه ژوره مینه او د هغه د بیا
لیدو کومه څپانده تنده پرته ده، د هغه لنډیز که څوک یوازې په یو بیت کې لیدل غواړي نو دا بیت یې وګوري چې پښتنې نجونې دې زلفې باته نیسي چې شمال یې بوی راوړي پر تنبور کې. او بیا چې کله توره پورته کړي نو د ده الوت په دوران کې موږ وینو چې یو وزر یې توره او بل یې قلم دی. په دغه دوران کې چې د شعر او تاریخ څنګه سره وبدل او له هغو څخه یې کومې معنی پانګه منځته راغله، هغه ډېره لویه او د رنګارنګ غمیو ډکه ده. د ده د معیار، انداز، ځلا، ښکلا، رنګ او آهنګ اندازه که څوک یوازې له یوې پنپارې لګول غواړي نو هغه نظم دې وګوري چې ده پکې په لومړي ځل په پوره ډول له مغولو سره د ډغرو وهلو اعلان کړی و او وروستی بیت یې دا و چې د افغان په ننګ مې وتړله توره، ننګیالی د زمانې خوشحال خټک.